د کرکټ په نړۍ کې نن یوه بله کارنامه ترسره کیږي. په استرالیا هیواد کې د بوشفیر کرکټ باش په نامه په ځنګلونو کې د اور لګېدلې له امله د کرکټ لوبې پیل شوې دي چې په یاد هیواد کې تر څو اور ځپلو سره مرسته وکړي. نن به د کرکټ په نړۍ کې د هند کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړی سچن ټنډولکر او استرالیوي میچر سټارک میرمنه الیس هیلي د سچن پر وړاندې ولوبیږي. دغه استرالیوي میرمنه الیسا هیلي د استرالیا کرکټ ښځینه ملي لوبډلې غوره لوبغاړې ده. هغه به د سچن پر وړاندې نن توپ اچونه ترسره کوي. د استرالیا ښځینه کرکټ ټیم په دې وروستیو کې په ټویټر کې یوه ویډیو خپره کړې چې پکې پیري د هند لیجنډ سچن ټنډولکر ته بلنه ورکړې ده ترڅو د الیسا هیلي ټیم د سچن ټنډولکر ټیم پر وړاندې ولوبیږي. الیسا هیلي وویل دا به خورا حیرانتیا خبره وي که تاسو د جیکشن اول کې د اننګز په وقفه کې د یو اور لپاره تقاعد څخه راوځي. الیسا هیلي د سچن پر وړاندې سیالۍ ته خوښه ده. هغه وویل په احتمالي توګه موږ فکر کوو چې دا به د بوشفیر اپیل لپاره اضافي پیسو راټولولو لپاره ښه لار وي. هغه سچن ټنډولکر ته وویل تاسو د دې لپاره ډیر څه کوئ. ټنډولکر وویل زه امید لرم چې موږ د دې کار په ترسره کولو سره کافي پیسې پیدا کړو او منځ ته به یې راوړم. تاسو زموږ راپور د لا ښکلو راپورونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.